بسم الله الرحمن الرحیم. راځو درس ته تاسو صرف برخه لوستې وه تر دې ځایه پورې. که غواړئ چې ادرس یې بدل کړئ د هماغه اټو ریکور لپاره راشئ یو فولډر پیدا کړئ. مثلا زه غواړم چې دې فولډر کې ذخیره شي. راشئ دلته پروپرټیز ته له دې ځای څخه دغه کاپي کړئ، دا به همدغلته ذخیره کېږي. هغه دلته پیسټ کړئ. بل ډونټ شو د باک سټیج وین اوپننګ اور سیوینګ فایل. کله چې تاسو فایل اوپننګ کوئ له سیو کوئ باک سټیج وي که نه وي. رامشو دلته تاسو په سیو کلیک وکړئ. تاسو دا ځای وینئ چې سیو اس راغلی، دلته باک سټیج وایي. بیا اوس وګورئ چې تاسو زه دا له سیو څخه دا باک سټیج لرې کړم. ډونټ شو باک سټیج، اوس باک سټیج به نه راځي. زه چې اوکې ووهم اوس به راشم سیو ته. اوس ورته تاسو وینئ چې هماغه سیو اس نه ده، دا بل ځای دی، دغلته باک سټیج وایي. بل په سیو کې لیکلي شو اډیشنل پلیسز فور سیوینګ. تاسو وینئ دلته د سیو کولو په خاطر نور ځایونه هم شته، مثلا ون ډرایو. کله چې تاسو ون ډرایو ته لاګین نه اوسئ، زه اوس لاګین یم. که تاسو غواړئ چې ون ډرایو رانه شي، بیا راشئ سیو ته، شو اډیشنل پلیسز if sign in may be required، دا لرې کړئ تاسو اوټ ون ډرایو به رانه شي. بل سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالت. تاسو وینئ چې زه کله سیو ووهم هغه په ون ډرایو کې سیویږي. که زه دا غواړم چې په څه شي ذخیره کړم، ډیفالت په کمپیوټر کې راشئ سیو ته، دلته ووایئ چې سیو ټو کمپیوټر بای ډیفالت، اوکې ووایئ. تاسو به کله چې راشئ سیو ته، دلته راشئ، تاسو وینئ چې اوس لیکلي دس پی سي، اول ون ډرایو انتخاب، اوس دس پی سي انتخاب شوی ده. بیا به راشو سیو ته. بل لیکلي په کوم ادرس کې سیو شي، دغه ادرس ده. بل کوم ټمپلیټونه چې تاسو ذخیره کوئ هغه چیرې ذخیره شي. زه به راشم دلته مثلا یو ټمپلیټ جوړوم د ډیزاین لپاره، دا ډیزاین زما خوښ ده، زه راځم دا سیو کوم. تاسو وینئ چې دا هماغه ډاکومنټ تیم ده ټمپلیټ کې، ټمپلیټونه هماغلته ذخیره کېږي، نمونې چې تاسو خپله جوړوئ هماغلته ذخیره کېږي. که ادرس یې بدلولی هم شي. بل کله چې تاسو له شیر پوینټ استفاده کوئ، شیر پوینټ پریزنټیشنونه که ضرورت وي چې ذخیره شي، چیرې باید ذخیره شي؟ ستاسو کمپیوټر په لوکیشن کې دغه لوکیشن ده. که خپله د افیس کیشي میموري ده چې یو خاص د افیس په واسطه باندې یو ځای منتقل کېږي، که غواړئ چې هماغلته ذخیره شي دا انتخاب کړئ. بل غواړئ کوم پریزنټیشن لیږل کېږي، دا پریزنټیشن دویم پریزنټیشن که زه غواړم چې شیر یې کړم، که غواړم چې پبلیش یې کړم، دغه دویم پریزنټیشن به پبلیش کېږي. بل که غواړئ چې ستاسو فونټ غواړئ چې خپل پریزنټیشن بل چا ته واستوئ، همدغه فونټ هم پکې پاتې شي، بیا دا انتخاب کړئ. مثلا پرنټ کوئ یا لا چاته لیږئ چې هغه پریزنټ کوي، بیا دا انتخاب کړئ. که هغه نفر هم تغیرات کړي راولي، بیا دا انتخاب کړئ، ځکه چې کله چې هغه تغیرات راولي ستاسو د فونټ په ادامه کې به هماغه ډیټا رایټ کېږي. که تاسو فقط د پرنټ په خاطر لیږئ یا د تشریح په خاطر دا انتخاب کړئ، که غواړئ چې هماغه نفر تغیرات کړي راولي، بیا دا انتخاب کړئ. دا و د نن درس ته توجه نه ومنم.